हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। संग चल रहे पदी वीडियो के ऊपर ट्रांसफॉर्म अप्लाई को ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अप्लाई को ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी संग अप्लाई की जो खपल कोड था सही रहा لازم مثلا خپل بويلر پلیټ کوډ دی په دې کې یو سیکشن ټیګ اخلم صحیح ده په سیکشن ټیګ کې د یو ډیپ ټیګ اخلم او په ډیپ کې ته جو کلاس وته ورکوم صحیح ده جو ته چې روټیټ یو کلاس وته ورکوم صحیح ده روټیټ اف کلاس مور کړه لازم مثلا هغه آوټپوټ د کې تاسو ځخکاری نخکاری بالکل سنخکاری ځکه چې ماده کې څه جوړ کړی دي نه صحیح ده د دې لپاره جو سل کوم سټایل ټیک وته جو ډیپ اخلم او په ډیپ کې وته وید او هایټ وته فکس کوم 200 پکسلز د دې شو او هایټ د دې هم 200 پکسلز بکما صحیح ده اوس کاری تاسو ډیپ ټیک خیر نه خري ول نه خري ځکه چې ماده کې بیک ګراوند کلر نه ورکړي بیک ګراوند کلر ول زور کوم دسی خپل اون د بیک ګراوند کلر ول کوم لاندې راشه په دې ځای کې د بیک ګراوند کلر ول کوم صحیح ده د بیک ګراوند د خپل کلر د ټیک ده اوس په دې باندې خپل ټرانسفارم پراپرټي اپلای کوم هغه څنګه اپلای کیږي صحیح ده زه دې چل کوم چې کم د ډیپ دی کنه په دې ډیپ کې دنه او ته یو پراپرټي اپلای کوم هغه ته ټرانسفارم او په دې کو تم چې روټیټ مطلب د تاو کا سونه تاو کا ریته جو تم چې د تاو کا زما سره 40 ډیګري او کنټرول اس سیو میکرو او درځي کې زما سره داسې چو د اتوماتیکلی تاو شو د څنګه اول ګور ته دا کمنټ کا او درځي کو ګوره د اول بالکل د قشن دی صحیح ده خو چې کله زو په دې باندې ټرانسفارم ولکم کنه د څه شي د قشن دی روټیټ شي صحیح ده لازم سره ټرانسفارم پراپرټي چې پاره کې مونږ اپلای کوو روټیټ یعنی مطلب هغه تاو مونږ صحیح ده دا شین په دې کې نور پراپرټیز دي صحیح ده د دې د خپل کېدو لپاره جو د چل کوم د فل حال ریموو کوم صحیح ده او په دې کې او جو ترانزیشن پراپرټي اپلای کوم ترانزیشن پراپرټي څه ته وي او څنګه اپلای کیږي هغه لپاره ما مخکې ویډیو جوړ کړل لکه هغه ویډیو تاسو نه کتلی هغه ویډیو خامخا وګورئ په دې کې تم چې آل یعنی په هر په ټول باندې اپلای کا او په دې کې تم چې 2 سیکنډ او ایز ان اوټ ټیک ده یو د چل کوم چې په ډیو کې هور وته ورکوم او په هور کې د چې په دې باندې ټرانسفارم اپلای کا ټرانسفارم روټیټ څنګه چې ماوس ورکو 45 ډیګري 45 ડિગ્રી કંટ્રોલ એસ સેવ او જોસ په دې ماوس एकदम له دې باندې ستاوي کوونته کې دا وای نه دې باندې باندې ترانزیشن هم اپلای شي او په دې باندې ټرانسفارم پراپرټي هم اپلای شولا صحیح ده ها د دې چل کوم چې کوم دا سیکشن دی په دې سیکشن کې ور زو ډسپلی فلیکس ور کوم ډسپلی فلیکس او جسټیفای کنټینټ سپیس بټوین او په دې کې کوته مې چې آیټم الاین آیټم سنټر صحیح ده دی وسه کار کوي دی به آیټمز چې کوم دی هغه سنټر ته کوي څنګه لا سنټر ته شوی دی صحیح ده ځکه په دې کې بل آیټم راغلی نه ټیک ده او دلته کې وته بل پراپرټي وته ورکوم از وته مې چې فلیکس ماینس ریپ څه کار کوي چې د کوم دی کپرس کې په دې کې د شیزونه سی واقعي کی فلیکس بیسیکلی هوریزونټل کې نو چې کله بدی کې دنه دا چایلډ ټیکس واقعي کې د اتوماتیک باندې راکوږي صحیح ده خاصو د چل کوم جو ته چې ډیو ډاټ پریزي کوته مې چې یو مې روټیټ ورکو بدی کوته چې مې چې د دې شي زما سره ترانسلیټ یو کلاس مې واغسل ٹھیک ده ترانسلیټ یو کلاس چې کوم دې زما سره هغه ویم ډیو د ذکر له په دې باندې اپلای شي په دې باندې اپلای شوی ولې اپلای شوی ځکه چې ما د چې کوم د هور د کنه د ما په ډیو باندې اپلای کړ زدا په دې ډیو باندې اپلای کول نه غواړم زم چې داسې په دې روټیټ باندې اپلای شي زه چل کوم چې دا روټیټ برا واخلم صحیح ده عدل کې په ډیو په ځای باندې ورکوم صحیح ده په ډیو په ځای باندې ورکوم دلته کې بس او صرف په دې روټیټ کې اپلای کیږي په دې باندې نه اپلای کیږي ولې ځکه چې ما د کلاس ورکو نو ما کلاس ټارګټ کړو ټیک ده ها نو په دې باندې ما روټیټ اپلای کړل صحیح ده په دې باندې یو بل د ټرانسفارم پراپرټي اپلای کوم چې هغه ته ټرانسلیټ څه وته ټرانسلیټ وته لکه څنګه په دې کې وته جو وته اخلم ډاټ ټرانسلیټ صحیح ده او هور چې هور شي چې په دې باندې ټرانسفارم اپلای شي ټرانسفارم په دې وته چې ټرانسلیټ وته مې دې تقریبا د شي 50 پکسلز یعنی مطلب ټرانسلیټ څه کار کوي د یو ځای نه بل ځای ته آیټم بوزي دا ګورئ ماوس مې کې خور دې هغه سر ته لاړو دې خپل اخو روان دي ته ټرانسلیټ صحیح ده د څه کار کوي دې ټرانسلیټ کوي لکه د یو ځای نه بل ځای ته بوزي صحیح ده اوس ته مدل د کوته چې ټرانسلیټ کړو د 50 پکسلز د څه چل کې د اخو سر ته بوزي جو تم چې د لاند د هم را کوش کې لاند د را کوش کې د 100 پکسلز لاند را کوش کې صحیح ده نو دا زموږ چې کوم د اولنې پراپرټي د ایکس اکسس د دویم پراپرټي سره د وای اکسس ده ټیک ده جس په دې ماوس एकदम صحیح ده نو په دې ولان د را کوش بشي ماوس پکته باندې څه چل کوي د بالکل لاندې راکوځيږي صحیح ده د دې لپاره زده چې
سرچ د سمتره پر سپیس اراوند پراپرټي ورکوم چې تاسو ښکاری ها اوس ته ګوره دا وینه یې د خپل باندې سکیږي د لاندې راکوزيږي صحیح ده زما سره کوم پراپرټي ده د پراپرټي ده ترانسلیټ پراپرټي ده چې نو شین په دې کې نور پراپرټیز دي کنه بل پراپرټي په کې دا سکیل څه ته وایي سکیل داسې کار کوي چې هغه سیب دا تاسو چې کوم د ډیپ دی دا یو دا غټي کوته کې یو قسم لکه څنګه سکیل جو ته مچ ډاټ سکیل یو کلاس دی ٹھیک ده او په دې کو ته هو ریپلای کوم په دې کو ته چې ټرانسفارم سکیل ہوتے ہیں مجھے دے دی ہوئی 1.5 یعنی د خپل ځان نه مطلب چې دی کنه یو نیمه حصہ دی غټوي لکه څنګه دا پراپرټي دی نه نو دی 1.5 ټایم غټیږي ٹھیک ہے چل کې 1.5 ټایم غټیږي صحیح ده د ایکس ایکسس باندې غټیږي او واي ایکسس باندې غټیږي په دې کپرس کته سو وای چې دا په ایکس ایکسس باندې یوازې غټوب یا په واي ایکسس باندې یوازې غټوب نو دا غیر لپاره کم پراپرټي استعماليږي هغه لپاره سمپل او سمپل په دې کې به صرف کیپټل ایکس ولیکو صحیح ده او دا کنټرول اس سیو وکړو اوس په دې سیف په ایکس ایکسس باندې غټیږي په واي ایکسس باندې بده نه غټیږي خو کپرس کا په واي ایکسس باندې اپلای کی دلته کې د ایکس په ځای سو لیکي سمپل خبره چې واي بوله کې نو د په واي ایکسس باندې غټیږي سټیل بکیږي په واي ایکسس باندې غټیږي صحیح ده فلحال به دا ریموو کما چې د په خپل حساب باندې غټیږي صحیح ده 1.5 په لمور کړی دا چې د ورزول اور کوم چې د دې شي 2 یعنی د خپل ځان نه ډبل څنګه د خپل ځان نه ډبل یعنی مطلب د 2 ټایم غټیږي څه چل بکیږي 2 ټایم په غټیږي دا صحیح ده نو فلحال زما د پاره چې نو 1.5 بالکل برابر دی صحیح ده ها سکیل وشولو بل چې کوم پراپرټي د هغه د سکیو پراپرټي د سکیو جو د دې کې بل ډیپ ټیک اخلمه ٹھیک ده او یو کلاس نوم تر کوم سکیو ٹھیک ده او د دې کې ته ډاټ سکیو اخلمه ډاټ سکیو باندې کله هور شي نو چې په دې باندې ټرانسفارم پراپرټي اپلای شي ټرانسفارم اپلای شي او ټرانسفارم سه اپلای شي سکیو صحیح ده څه سکیو په سکیو کې د زوی مجې د شي 30 ډیګري د په ډیګري کې واخلي څه چلې په ډیګري کې واخلي اوس ته ګور لازم کنټرول اس سیو کړو او دا زما سره دی و د سټل کې د هم روټیټ کیږي یو قسم د روټیټ په شان دی لکه څنګه چې دا زما سره دا روټیټ دی خو د خپل ځای باندې روټیټ کیږي او د څنګه روټیټ کیږي د هغه بل شان روټیټ کیږي چې دا راته وشي صحیح ده نو دغه چې دا زما سره کومه پراپرټي ده سکیو پراپرټي ده څنګه چې په سکیل کې ما ایکس او واي ورکو ته خنده په سکیو کې هم زما سره ایکس او واي شته لکه څنګه د لیکو د سکیو کې وته ځم چې دی واي دی صحیح ده دیوا په واي ایکسس باندې وسکیږي دا غټیږي وسیله روټیټ کیږي په کوزو تم چې دا شي ایکس نو دی وسکیږي اوس ته ګوره په ایکس ایکسس باندې دا چې کومو کنه دا اتوماتیکلی ډیفالت دی سو په ایکس ایکسس باندې ټیک ده خاص چې دی کنه دا چې کم 30 ډیګري دی نو دا اتوماتیکلی د سکیږي د ایکس ایکسس باندې کوي زوم چې په یو کې دنه وته جو وته ایکس ایکسس زوم اپلای کوم او واي ایکسس زوم اپلای کوم زوم چې په ایکس ایکسس باندې دی شي 30 ډیګري په واي ایکسس باندې دی شي سونه 45 ډیګري د 45 ډیګري ته اوس ګورئ د بسنګ ته ویږي بس بشن ته ویږي تاسو کته شي دا څه مسله بګینا 45 ډیګري دا مسله چې دلته کې مسور کړه مال کې صرف ایکس ور کړه د په ایکس باندې اپلای کیږي صحیح ده نو کوم ځای نه ایکس لري کما ایکس لري کما صحیح ده او دا پراپرټي یو اپلای کما ٹھیک ده اوس وته ګورئ اوس په دې څنګه کې د اخند ایکس ایکس به اپلای کیږي اوس وجه ته چې دلته کې کا 45 ډیګري سوري چته وخته بل خواته صحیح ده په دې کې ته چې دی کا 45 ډیګري 45 ډیګري ته اوس ګورئ په څنګه ته ویږي د بس بشن ته ویږي دا وای نه ډېر ګډوډ ته ویږي خو صحیح ده ټیک ده دا زما سره کم پراپرټي ده سکیو پراپرټي ده صحیح ده نو په دې ویډیو کې مونږ د ټرانسفارم مختلف پراپرټیز اپلای کړل صحیح چې کوم اولنې پراپرټي ده هغه روټیټ پراپرټي چې هغه تاویږي دویم پراپرټي ده هغه ټرانسلیټ ته چې دی ځکه نه بل ځای موو کول دي ٹھیک ده بل پراپرټي دا سکیل پراپرټي چې هغه باندې غټول او بل چې هغه سکیو پراپرټي چې هغه هم روټیټ کیږي دا زموږ سره ټرانسفارم مختلف پراپرټیز ول صحیح ده او ترانزیشن پکې مونږ اپلای کو په خپل طریقه باندې اپلای کو صحیح ده او ترانزیشن بیا هم تاسو نه درځي په تاسو نه پويږئ زما زړه ویډیو خامخایو ګورئ صحیح ده نو په دې ویډیو کې مونږ خپل پراپرټیز مکمل ډیسکس کړل مونږ یو پوینټ ډیسکس کړل ډیره مننه زما ویډیو کتل لپاره ان شاء الله ملګری په بل ویډیو کې په بل سیریز کې مونږ شروع کوو جاوا سکرپټ د پاره انتظار کوئ او ډیره مننه السلام علیکم